قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین د اکولوژیکي چاپیریال وزارت څو ورځې مخکې په یوه خبري ناسته کې خبر ورکړ چې د دغه هیواد د 14 کلن پولن له پیل را په دی خوا دغه وزارت له اړوندو څانګو سره یو ځای په کليوالو سیمو او کرنیزو چارو کې د ککړتیا د مخنیوي او ادارې لپاره دوام لرونکي کوښښونه کړي او په دې رڼا کې یې د ليدو برياليتوبونه ترلاسه کړي دي. نو زه به د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. اړوند شمیرنې ښیي چې د 2024 کال تر جون پورې په چین کې په امنیت سره له ککړو شویو کروندو او عموده ساختماني خاورو څخه د استفادې کارونه تامین شوي دي. د چین د 14 کلن پولن له پیل راهیسې په څه باندې 80,000 کلیو کې د چاپیریال د ادارې او ساتنې چارې بشپړې شوې او د تور او خوسا اوبو د ادارې په پار څه باندې 3,400 پروژې جوړې شوې دي. د خاورو د ککړتیا د څارنې د عموده واحد نظام جوړ شوی او کابو 14,000 تصدۍ پکې شاملې شوی چې له مخې یې په ټاکلي وخت کې د دغو تصدیو په مقابل کې د ککړتیا د پټو خطرونو څارنه ترسره کیږي. په غي وخت کې اړوندو څانګو د ادارې استعمال، روزنې، څیړنې او همغږي په 5 برخو کې د کروندو او خاورو د اکولوژیکي چاپیریال د ساتلو لپاره هلې ځلې کړې او په جدي توګه یې د غلو دانو امنیت ساتلی دی. دغه وزارت د چین د 2007 ولسوالیو په کلیوالو سیمو کې د ژوند د ککړو شویو اوبو د ادارې لایحه او تګراره طرحه کړې ده. په هغو کلیو کې چې په 2023 کال کې یې د چاپیریال د ادارې چارې بشپړې شوي معیار ته د رسیدو اندول یې له 90 سلنې څخه اوښتی دی. د 2024 کال تر جون پورې د چین په کلیوالو سیمو کې د ژوند د ککړو شویو اوبو د ادارې اندول په سلو کې له 45 څخه زیات وو او د کلیوالو سیمو چاپیریال ښه شوی دی. د کروندو او خاورو د ککړتیا مخنیوی د غلو دانو له ملي امنیت او د کرنیزو تولیداتو له کیفیت سره نږدې تړاو لري. نو د چین حکومت تل د کروندو او خاورو د اکولوژي ساتنې ته او له خاورو څخه دوام لرونکي استفادې ته په ډیره درنه سترګه ګوري. محترمو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.